ننګرهار زندانونو چارو سمون ریاست کې د رد ظلم تر سرلیک لاندې د والیبال پیل شوې سیالۍ د بوډالي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د ننګرهار زندانونو چارو د سمون ریاست مسؤلین وایي دغه سیالیو کې 40 لوبډلو برخه اخیستې وه چې موخه یې د زندانیانو ذهني سکون او تفریح ده. په دغه ټورنمنټ کې د 10 ولایتونو لوبډلو شرکت کړی و چې دلته د ولسوالیو په شمول باندې ټول 40 ټیمونه کېدل. هدف له دغه ټورنمنټ نه د دغه سیالیو نه هغه د بندیانو لپاره ذهني ارامتیا او د بندیانو لپاره تفریح ده او ان شاء الله آینده کې پلان لرو چې دغه ته ورته نور پروګرامونه هم په لاره واچوو. په ورته وخت کې د ننګرهار مرکزي زندان یو شمېر زندانیان په پیل شویو سیالیو د خوښۍ ترڅنګ دا ډول سیالۍ د زندانیانو د ذهني سکون او تفریح لپاره مهمې بولي. د رئیس څخه ډیر خوشحالي چې دغسې ټورنمنټ په لاره اچولی مخکې یې اچولی بیا د هم چنان واچوي چې د بندیانو د ذهن ارامولو لپاره ډیر ښه هغه د ورزشي لوبې دي. د زندان د مسؤلینو هم دغه غوښتنه ده چې د بندیانو تفریح لپاره دغسې لوب موږ ته په لاره واچوي. نور بل لور ته د دغه سیالیو وطن لوبغاړی بیا دا ډول سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت او له نشهیي توکو څخه د مخنیوي برخه کې ګټورې بولي. مابس کې چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی او الحمدلله په دې ټورنمنټ کې مو وکولی شول چې د 15 لوبو ګټلو سره فینل ته لار پیدا کړله. د نشهیي موادو د مخنیوي لپاره هم داسې لوبې جوړې شي د ځوانانو د تشویق دپاره ښې لوبې لا نورې دغه شي. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالیو پیلوبې ته د 40 لوبډلو له منځه د شګې او بوډالي لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې د بوډالي لوبډلې د یوې په زړه پورې لوبې په ترسره کولو سره شګې لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو د اتلولۍ جام په خپل نوم کړ.